د یو وخت خبره ده په یو کلي کې د رمضان په نوم یو کس د چایو دوکان و. د ده ډېرې مزیدارې چای وې، دې وجې نه به خلکو ډېرې خوښولې او ډېرې به یې څښلې. ای رمضان صاحب څه مزیدارې چای دي ستا، څنګه چې خولې ته ورشي نو ټول جسم ته آرام او سکون میلاو شي. ای بچې دا ټول زما د ایماندارۍ کمال ده. زه چې په دې چایو کې کمې پی اچوم هغه ډېرې مزیدارې او د کمال نه ډکې دي. دې وجې نه زما په چایو کې خوشبو او سکون میلویږي. رمضان صاحب دا پی راوړې ته چرته نه، مونږ ته هم ووایه که نه چې تر څو مونږ هم په دې پیو کې ځان له ښې ښایسته او مزیدارې چای پخې کړو او سکون میلاو شي راته. ای بچې دا شوده زه خپلې غوا نه وباسم او په دې کې اوبه نه اچوم بیا یې خرڅوم، ځکه خو داسې مزیدارې دي. واه واه، ځکه خو ستا چای دومره مزیدارې دي که نه، په دې وجه باندې یو کپ راته نورې پخې کا. رمضان د خپلې غوا ډیر زیات خدمت کولو، دله به هر وخت په ټایم سره اوبو او خوراک ورکولو او دې دوکان نه د دوو بچو پرورش کړی و. د یو بچی نوم یې بیټو و، دا خپلې ښځې شیلا سره اوسېدو. د بل بچی نوم یې میټا و، دا خپلې ښځې نصیبې کینچي سره اوسېدو. بیټو ډیر زیات محنتي انسان و، پلار سره به دکان کې هر وخت مرسته کوله، خو بل طرف ته بیټا چې و دا ډیر زیات چالاک و. د به کور کې صرف د خپلې ښځې خدمت کولو، دا شوق یې و چې د ښځې خدمت وکړي او پلار نه یې مفت خرچې اخیستلو شوق هم و. پلار جانه یو د زرو نوټ راکه، ستا د انګور دپاره لږ څه سامان الومه. ای بچې ستا د ښځې دپاره ما سره 1000 روپۍ نشته او ته د خپلې ښځې خیال پرېږدوه، د خپل پلار خیال کوه، ځکه چې ډیر زیات کمزوری شوم، بس نوره ډیره وشوه. څه مطلب اوس ما ته څه کار راونه وایي؟ ما نه دا ورکوټي کارونه د غریبانو ولا کارونه نه کیږي. شرم وکه شرم، اوس هم ته وایي چې په دې زړو هډوکو نور محنت هم وکم. پلارجانه زه دا منم چې ته بوډا شولې، خو ستا دماغ اوس هم ځوان دی. ته د خپل کار بېزتي ما نه مه کوه، زه په دې نه پوهېږم. بس میټا نوره داسې نه کیږي، سبا نه خو به ته د غوا نه پی وباسې او بیټو چې دغه به په دوکان کې چای خرڅوي. بس ما فیصله وکړه. او ته به په کور کې کټونه مات کې. پلارجانه نور زه دا کارونه نشم کولی، خو دا خبره ده چې ما پیسو سره کېنوه چې پیسې شمارم او دا راز کې ایږدمه. او ډېره ښه خبره وکړه تا، پیشو د پیو چوکیداره جوړه کوم. ځه شابه دلته نه پښې سپکوه او سبا دوکان ته ځان تیار کا. دا ووایي میټا په غوسه کې دلته نه لاړ شي، خو چې کله شپه شي د پلار یې ایږدم طبیعت خراب شي. ای ښځې دا خو مې د پلارجان اواز ده، داسې ایږدم دغې په طبیعت باندې څه چل وشو؟ راځه چې دواړه ورشو ورپسې. ای میټا پاسه، ستا د پلار په ټوخ ټوخه باندې زما ټول خوب خراب کړو. ای ښځې څه ته ما پاسوي، زما خوب ولې خرابوې؟ شوی ټوخیږي، بس کښېنه په ارام. پاسه میټې، داسې نه چې پلار دې مړ شي، پاسه. دا څه دی، زما ټول خوب دې خراب کړو. بیا دوی ټول د خپل پلار کمرې ته ورشي. پلارجانه ستا په طبیعت باندې څه چل وشو؟ ماښام خو تو بالکل ښه وې. بچې ما ته داسې لګي چې زه نور زه بس نور نه پاتې کېږم، زما اخري ټایم ده. پلارجانه داسې خبرې مه کوه، خدای به خیر کړي. پلارجانه مړ کېدو نه وړاندې که ستا کوم جایداد وي ما ته ووایه چې تر څو زه دغه خیال وساتم. میټا وروره په دې ټایم کې ته څنګه خبرې کوې؟ ولې دا وخت د دې خبرو ده؟ بیټو بچې میټا صحیح خبره کوي، ما سره بس یو دا چایو دوکان ده او یوه دا غوا ده. اوس تاسو دواړه په یو ځای د دې ښه صحیح محنت کوئ او خپل ځانونه په ساتئ. نور داسې هم نه پاتې کېږم. دا ووایي د ده پلار بیا سترګې پټې کړي دې دنیا نه لاړ شي. هی میټې زخر مې مړ شو، هی میټې ستا پلار مړ شو، مړ شو. ای پلارجانه سترګې کولاو که، پلارجانه تا نه بغیر زه نشم پاتې کېدی. پلارجانه پلارجانه ستا په مرګ باندې زه ډېر خفه شوم، خو لیکن مرګ نه څوک نشي بچ کولی. بیا په بله ورځ چې خپل پلار خښ کړي نو راشي. ګوره بیټو، اوس پلارجان په دې دنیا کې نشته، اوس به د کور خیال زه ساتم. زه به هوټل کې کار کوم، ته به غوا نه شوده وباسې او ما ته به هوټل ته راسایې. سمه ده میټا وروره، زه به همداسې کوم چې څنګه ته وایې.
بیا په بل ورځ میټا په هوټل کې کار شروع کی او بیټو د غوا نه شوده وباسي او بیا یې د دې هوټل ته وروړي. بیټو سبا نه به دغه شوده په وخت سره راوړي. وګوره کسټمر هم راځي. اوس د ستا دغه سستی مستی نه چلیږي. اوس دغه شوده دلته کېږده او شابه د چایو پخول شروع کا. میټا وروره درته څه وایې؟ تا خو ویلي څه چای به زه پخوم، ته شوده راوړه. ته به اوس د مشر ورور په وړاندې خبرې کوې. څه چې درته وایم بس دونه کوه. سمه ده میټا وروره، ستا حکم په سر سترګو. بیا بیټو د چایو پخول شروع کی او کسټمر هم دلته په راتللو شي. بیټو سهار نه تر ماښامه پورې چای پخوي او میټا صرف نوټونه شماري چې په دې ټیم کې یو کاک دته راشي. ایرور جانا ستا د دکان خو ډیر ښه چلیږي، که ته دا دکان په ما باندې راخرڅ کړې زه به تاله ډېرې پیسې درکم. هلو، زه د خپل ریزه کاډه په تا باندې خرڅه کوم، ځه خپل کار کوه. سمه ده، ستا مرضي، زه درنه لاړم. میټا دا خبره واوري ځان سره سوچ کوي. او یار زه به څه همیشه راځم دلته به چای خرڅوم او خپل خوبونه به حراموم، خو په یو ځل به دا هوټل په ښه قیمت باندې خرڅ کوم، داسې به عیش کوم. بیا چې څنګه دا کس دلته نځي نو میټا دته आवाज وکي. یو منټ ودرېږه، سایټ په لزو خبره کوو رورجانا. بیا میټا دا کس یو سیټ ته کې د سره د هوټل د خرڅولو خبره وکي. بیټو چې دا ویني نو په ده باندې شکی شي، خو خیر دا خبره نظر انداز کی. په بله ورځ بیټو خپلې غوا نه شوده وباسي چې په دې وخت کې میټا دنه ویده پروت وي. بیټو ته څه پته وي چې د خپل هوټل خرڅ کړی ده. یار زه زر چې دا پی وباسم هوټل ته ځان ورسوم، ځکه میټا ورور به سهار هوټل ته رسېدلی وي او بیا به هغه ماته غوسه شي او ماله به څپېړې راکړي. بیټو زر دکه شوده وباسي او بیا سهار کې هوټل ته ورسیږي. چې وګوري نو دلته په هوټل کې بل کس لګیا وي. بیټو دنه تاپوس وکي، دا کس ورته ووایي چې میټا ما باندې هوټل خرڅ کړی ده. بیټو ډیر زیات په غوسه کې خپل کور ته راشي، میټا ته ووایي میټا وروره دا تا خو ونه کړلو، هغه هوټل زمونږ دواړو و، تا هغه څنګه خرڅ کړلو؟ او د هغې ماته ښې پیسې میلاوېدې ځکه هغه هوټل ما خرڅ کړلو. زه غټ یم ځکه غټه حصه زما ده. اوس دغه غوا ستا شوله، دغه غوا ځان سره ساته او دا غټ غوښانو سره ټیم تېروه، ما خپل ځان ته ښې پیسې وکړې. بیټو چې د ورور دا خبرې واوري نو ډیر زیات خپه شي. بیا دې نه وروسته بیټو روان شي په کلي کې دغه شوده په خرڅولو کې. دغه شانتې بیټو روزانه د غوا نه شوده وباسي او بیا یې په کلو کې خرڅوي. دغه شانتې بیټو ځان ته په دې ښې پیسې وګټي او بیا دغه پیسو سره ځان ته 2-3 نورې غواګانې هم واخلي. خو په دې کار کې بیټو سره د ده ښځه هم اوږه په اوږه ولاړه وه. دې ښې پیسې وګټلې او بیا یې دغه د پلار هوټل هم واپس کړلو. په دې یو ملازم ودرولو، بل طرف ته د میټا پیسې نصیبې کینچي ټولې وخوړلې. میټې غوړي ختم شو، بازار ته ورشه غوړي راوړه. ای د غټې پوزې چښتنې چې کمې پیسې وي هغه خو ټولې تا وخوړلې. اوس زه غوړي په څه باندې راوړم؟ ستا په خېټه کې دونه وازګه شته، د هغه وازګه ځانه وباسه او ما ته ورباندې پراټه پاخه کا. دې نه وروسته میټا سره بیټو ته په عاجزیو کتلو نه سوا نور هیڅ نه و او بیټو محنت وکړلو، بیا یې هر څه په خپل نوم بندي کړو. زمونږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.